زما د څنګ ته تاسو ویډیو ګورئ دا سړی پکې غنمو ته اور اچوي او د یو چا تیار فصل سیزي نو دا حتما د بل کس ورسره د غنمو خاوند ورسره یو څه بد به کړي یو څه لانجه او جنجال راغلی او د هغې نه بعد دا غواړي چې دا ورنه خپل غچ واخلي نو غچ اخیستل چې دي دا د تمدن لاره نه ده د پرمختګ لاره نه ده بلکې د بېعقلۍ د وروسته پاتېوالي یو غټه نښه غچ اخیستل یو څوک چې غچ اخلي که هغه چېرته د عافیې په معنا باندې پوه شي او چاته د بخښنې په معنا باندې پوه شي دا څومره لوړ مقام لري څومره خوند لري څومره مزه لري نو هغه بیا هېڅکله د یو چا څخه غچ وانخلي صبر وکړي په اسلام کې صبر چې دی ډېر غټ مقام لري او د مسلمان ګټه همدغه ده که تا د ضرر رسیږي تکلیف رسیږي نو خامخا به درته الله تعالی اجر درکوي او خامخا به د الله تعالی هغه د هغې درته نیک او ښه بدلې درکوي دې غنم والا حتما د بل کس سره بد کړي دي او دا بل کس غواړي چې دې څخه غچ واخلي خو غچ په دې ډول باندې اخلي چې دې د ټول کار خواري محنت دې ته اور ور اچوي د اور د لمبو ښکار کوي نو لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام کوم صبر کړو یوسف علیه السلام ته نیول کېږي یعقوب علیه السلام وایي چې په صبر جمیل زما د صبر ښایسته بل ورځ چې دی د یعقوب علیه السلام د سترګو نظر هغې پسې ځي خو بیا هم یعقوب علیه السلام وایي چې په صبر جمیل زما د ښایسته صبر هغه بل کشر زوی چې دی ابن یمین هغه ترې ورک کېږي هلته پاتې کېږي وایي هغه خو هلته ایثار یې غلا کړي هغه بیا وایي چې په صبر جمیل زما د ښایسته صبر نو د ښایسته صبر نتیجه بیا تاسو ګورئ یوسف علیه السلام پیدا کېږي هغه باچا د سترګو نظر یې تللی د سترګو نظر یې بیرته راځي خو دا هغه د صبر او د استقامت هغه بهترینه بدله ده چې الله تعالی انسان ته ورکوي او دغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په تاسو کې پهلوان هغه څوک دی چې هغه خپله غصه وزغمي په یو چا باندې زور رسیږي او خپله غصه نو زه وایم چې دا مردانګي نه ده دا کس طبعا په غلا باندې راغلی او د دې کس غنمو ته اور ور اچوي که دې تا سره هر څومره بد کړي او هر څومره زیاتی در سره کړی او تا صبر کړی تا دې ته عفه کړی او تا ویلی چې زما خو په دې باندې زور رسیږي چې د غنمو ته اور واچوم خو یاره به زما د الله تعالی ته صبر نو په دې باندې یقیني یم چې بهترینه بدله به ورته الله تعالی ورکړی خو موږ افغانان او بالخصوص پښتانه که څوک را سره لږ بد هم وکړي که نه نو د بیرته په مقابل کې ورسره د ډېرو بدو هغه لرو امید لرو هیلې لرو په دې کې زه خپل د مسجدونو مله امامان هم ګرام ګڼم زموږ مله امامان زیاتره په صدقې او خیرات او په دې شي باندې ډېره زیاته خبره کوي خو دوی هیڅکله په صبر باندې خبره نه کوي په استقامت باندې خبره نه کوي یو بل ته د بخښنې کولو باندې خبره نه کوي واقعا چې دا په اسلام کې هم ډېر غټ ارزښت لري او بل د صبر د بل ته د بخښنې کولو دا یو ډېر لوړ مقام او ډېر مزه او راځئ چې یو ورځ د صبر یو ورځ د یو بل ته د بخښنې دا هم امتحان کو د دې مزه وګورو ډېره زیاته مننه